بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخښونکی مهربانه ذات دی. ملګرو څنګه یې؟ ښه امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړ د ژوند په موضوع کې به ملګرو دا 2 ورځې نه په فیسبوک باندې یوه ویډیو ډېره وایرل روانه ده. ملګرو په ویډیوز جوړې کړې. ملګرو تاسو ویډیوز کتلي وي چې یو کس دی هغه موبایل کې چارج هم ورکړی وي او بله دا چې په غوږونو کې میکونه هم ورکړي وي. هغه چې کله موبایل یې چارج کې ورکړی نو هغې کرنټ چې کوم دی هغه میکونو کې لکه میکونو لتلی که نه میکونو کې هغه میکونو کې غوږونه پاس شوی نو د هغې وجې هغه مضبوط کرنټ کړی دی او هغه ترې وفات شوی دی. الله دې جنت الفردوس ور نصیب کړي. هغه خو ملګرو نن سبا ډېر احتیاط پکار دی ځکه چې نن سبا ټول هر څه 2 نمبر استعمالیږي. او بله دا ملګرو چې که تاسو سوچ کړی وي اکثر موبایلونه چې دا اوس کومې کمپنیانې راوتي انفینکس شو یو شو داسې ډېرې کمپنیانې سامسنګ کې ځینې داسې موبایلونه شته چې هغه بیټري پیک وي خو ډېر پکې کوله وي. خو چې نن سبا کومې کمپنیانې راغلي هغه ټولو کې بیټري پیک دي. هغه چې تاسو لږ تاسو چارج ته ایښی وي تاسو لږ استعمال کې په چارج کې نو هغې بیټري وپړسوي اکثر هغه راډز وایي ځکه چې هغه باندې دومره فشار راشي دومره زور پرې راشي چې هغه ډز وایي. او یا داسې وي هسې ملګرو که چا هغه ځینې موبایل وي هغه کرنټ کوي صحیح ده تاسو چارج کې موبایل ورکړو نو تاسو د موبایل سر سره لږ لاس ټچ کړو دا موبایل سلو لږ کرنټ کوي. داسې چې بیا تاسو موبایل چارج کې ورکړو د هغې نه پاس بیا میک پکې ورکړو میکونه تاسو غوږونو کې ورکړو دا اوسپنه موبایل کې هم اوسپنه وي او چارج کې هم اوسپنه او میکونو کې هم اوسپنه وي مزي وي پکې تار وي پکې. نو چې کله تاسو لکه نن سبا تاسو ته ښه پته وي چې کرنټ په چش کې پاس کېږي مزي کې اکثر کرنټ پاس کېږي اوسپنه کې اکثر کرنټ پاس کېږي مثالې خو نه پاس کېږي ربړ وي پاس هغې کې بیا دننه نرۍ اوسپنه وي په دا کې کرنټ بیا پاس کېږي. نو که چېرې تاسو چارج موبایل نه کېښودو بیا میکونه پکې ورکړل نو هغه ښې د څه ټیمه پورې کار وکړي خو هېڅ پته نه لګي چې دا کوم ټیم کې کرنټ پاس کوي کوم ټیم کې نه پاس کوي. خو چې دا هلته لکه موبایل کې داسې مسله راشي که نه چې هغه نوکي سره ټچ شي یا مزی یا هغه سره ټچ شي د هغې وجې هغه شاټي شي او هغه کرنټ پکې پاس شي د هغې نه تاسو ته مرګ جوړېدی شي. نو ملګرو مهرباني وکړئ چې لږ ډېر احتیاط کوئ خیر دی 10-15 منټ موبایل مه استعمالوئ 10-15 منټ پس خیر دی لږ یې چارج لا پرېږدو چې موبایل چارج واخلي د هغې نه پس یې بیا استعمالوو. ملګرو دا شان غونډه کې ویډیو چې دا مې درسره جوړه کړه تر بلې ویډیو پورې ما زما کیمرامین محب جان لرا کې اجازه د الله پامه.